حمید کرزي څه وویل؟ ولې افغان حکومت توند غبرګون ښکاره کړ؟ ولې د کرزي خبرو کې دومره تاثیر و چې افغان حکومت داسې په قهر شو؟ راځئ دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ. سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. وروسته تر هغه چې افغان حکومت د سولې خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزي وایي افغان حکومت د سولې مذاکراتو نه پیلېدو لپاره اوربند نه پلمه کوي او ژر تر ژره د خبرو ته غاړه کېږدي. کرزي له BBC پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي حکومت د پلمو پر ځای هر هغه اقدام وکړي چې د سولې راتلو هیله پکې وي. کرزي زیاته کړې اوربند مهم دی او د دې دا نه وایي چې افغان حکومت د پر اوربند ټینګار نه کوي، خو د نوموړي په وینا که اوربند خبرو په لړ کې هم وشي ښه خبره ده، خو د خبرو تر پیلېدو مخکې د ترې پلمه نه جوړیږي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې پرون د ولسمشر ویان صدیقي یوې خبري ناستې ته ویل که طالبان اوربند ته غاړه کېنږدي د سولې لپاره روانې هلې ځلې به بې پایلې وي. دوستانو ستاسو خواږه نظرونه غواړم چې آیا حکومت په حق ده، کرزي په حق ده، که طالب په حق ده؟ راځئ راسره په کمنټ کې خواږه نظرونه شریک کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مل شه، خو وخت درته غواړم.